د هلمند ولایت په مرکز لښکرګاه ښار کې د کار او ټولنیزو چارو ریاست تر نظارت او د ډاکار موسسې په مالي ملاتړ له نشه یي توکو روغ شوي 212 تنه زده کوونکي د 4 میاشتني حرفوي زده کړو له پروګرام څخه فارغ شول. د هلمند ولایت د کار او ټولنیزو چارو ریاست رئیس وویل چې فارغ شوو زده کوونکو ته د 4 میاشتني پروګرام په ترڅ کې د قنادۍ، پرده جوړونې، د موټرونو رنګمالي، د موټرونو کوبکشي او پر ټوکرانو د غمیانو لګولو په برخه کې عملی او مسلکي زده کړې ورکړل شوي دي. نو د دې په ارتباط باندې باید ووایو چې دغه کسان مخکې په احتیاط باندې روږدي وو، اوس د احتیاط څخه رغول شوي هم دي او بیرته بیا په کیسه باندې وروزل شول، په هغه دغه څخه فارغ شول. نو چې دا اوس نو بیا خو نور آینده کې به دوی دا کوي چې د خپل اولاد، خپل د کورنۍ دپاره د دې طریقې څخه بیا حلاله نفقه پیدا کوي. او مخکې خو هغه و چې دوی هغه د انسانیت او د بشریت هر څه حیثیت د لاسه ورکړی. اوس الحمدلله ټول پر دغه سوي دي، رغول سوي دي او دغه د حرفوي زده کړې وکړلې. نو نور به انشاءالله که خدای کول دغه طریقې څخه دوی خپل حلال نفقه راوړي لاس. په همدې حال کې په جنوب زون کې د ډاکار موسسې صاحبي همغږي کوونکي وویل چې د پروګرام له بشپړېدو وروسته هر فارغ شوي زده کوونکي ته د خپلې حرفې اړوند وسایل او ټولکټونه د 200 امریکایي ډالرو په ارزښت ورکړل شوي دي ترڅو د ځان او خپلې کورنۍ لپاره د کار او عاید زمینه برابره کړي. نوموړي زیاته کړه چې په راتلونکي کې به هم د هلمند ولایت په مرکز او ولسوالیو کې ورته حرفوي او مسلکي پروګرامونه دوام ومومي. ادارې چې چا زه د دې بس پناه ورکړې ده، ملاتړ کړی مالی حساب باندې، هغوی خپله هم راځي او امید دا ده چې د هغوی د ولایت مقام سره هم یو ناسته لري. د ولایت مقام کې به هم د لخوانه به هم د مسایلو سره شریک سي او زموږ لخوانه د پروګرام د مؤثریت او مثمریت په اساس باندې چې کوم راپورونه ورکړل شوي دي هغوی ډېر علاقمند دي چې دغه پروګرامونه د راتلونکي کلونو لپاره هم وغځوي. بل لور ته د هلمند ولایت د سنګین ولسوالۍ اوسیدونکی او د دې پروګرام یو فارغ شوی زده کوونکی وایي د نشه یي توکو استعمال او د مسلکي مهارتونو نشتون هغه ستونزې وې چې د له اقتصادي ننګونو سره مخ کړی و. هغه د دې زده کړو له ترلاسه کولو خوښي څرګندوي او وایي اوس کولی شي د خپلو لاسونو د مهارت او کسب له لارې نه یوازې خپل ژوند ته مثبت بدلون ورکړي بلکې د ټولنې په اقتصادي او ټولنیز پرمختګ کې به هم اغیزناک رول ولوبوي. خپل ور ماته و چې مثال بیکاره یم، د مخ په نشه اخته وم، نشه مې پرېښوله، نو دغه کسب زده کړه د خپل اولادو دپاره حلاله خواري او غریبي وکړه. په دغه کسب کار دغه کوم، خپل په دغه کسب باندې خپل اولادو ته ډوډۍ پیدا کوم. داسې کسب کارونه چې نور هم دغسې زموږ ملک داسې یو دربدره ملک دی، خلک بیکاره چې د نور موسسې هم ډېر سي، کارونه نور هم ډېر سي، خلکو ته کارونه شی په کار سي او خلک په کار اخته سي. د نشه یي توکو له استعماله د روغ شویو کسانو لپاره د حرفوي او مسلکي زده کړو برابرول د هغوی د بیا ادغام، اقتصادي ځان بساینې او ټولنیز ثبات په برخه کې مهم ګام بلل کیږي. د مسؤلینو په باور دا ډول پروګرامونه نه یوازې د بیکارۍ د کچې په راکمولو کې مرسته کوي بلکې د دې لامل هم ګرځي چې له نشه یي توکو روغ شوي کسان د سالم ژوند او دوامدار عاید فرصتونه ترلاسه کړي.